د لغمان د عامه روغتیا ریاست په همغږۍ او د یونیسف ادارې په ملاتړ د دې ولایت خبریالانو او د یو شمېر ادارو ویاندویانو ته د پولیو یعنې ګوزڼ واکسین په اړه د عامه پوهاوي یو ورځنی ورکشاپ ورکړل شو. عامه روغتیا رئیس ډاکټر سمیع الله عابد نیازي چې د ورکشاپ د پیل په مراسمو کې ګډون کړی و وویل د پولیو واکسین په تطبیق او عامه پوهاوي کې رسنۍ ځانګړی رول لري، نو د رسنیو استازي باید د پولیو په اړه د خلکو په پوهاوي کې مرسته وکړي. هغه وویل لغمان کې د پولیو واکسین په اړه د خلکو د عامه پوهاوي کچه زیاته شوې. پولیو کمپاین په خاطر باندې مختلف قسمونو ته موږ سیمینارونه ورکړل چې هغه د قومندانۍ ملګري هم پکې شامل وو، علما هم پکې دي او د اخري هغه تاسو وکړه چې هغه د لغمان ولایت مربوط ژورنالستان چې دي یا د رادیوګانو مسؤلین یا رسنیو مسؤلین چې دي، نو نن ورځ دوی ته هغه سیمینار ورکړو تر څو پورې چې عامه پوهاوی دې ته وشي او دوی ولس ته وکړي او ولس په دې پوه کړي چې دغه واکسین باید هر کس واخلي. هر ماشوم چې 15 کلونه عمر کمي هغه یې واخلي. تقریبا 80% تاثیر خلکو باندې کړی ده. په دغه ورکشاپ کې د یونیسف ادارې تخنیکي همکار ډاکټر مبارز حقپال لخوا ګډونوالو ته د واکسین او وقایې په ارزښت د صحت، روغتیا، ناروغتیا، ساري او غیر ساري ناروغیو په پیژندنه او ډولونو خبرې وشوې او د پولیو ناروغۍ تاریخچه بیان کړه. د پولیو د رسنیو او عامه پوهاوي کارکونکي قدرت الله شکیب بیا د ورکشاپ په ارزښت خبرې وکړې او د رسنیو له استازو یې وغوښتل چې له کمپاین وړاندې دې عامه پوهاوی ترسره کړي. د رسنۍ نه یوه غوښتنه زما بل دا ده چې د غلطو افواهاتو یا پروپاګنډو چې خلک مختلف پروپاګنډې کوي یا غلط افواهات کوي چې دا واکسین د څه شي نه جوړ شوی دا شی دا د دې په اړه هم تاسو راپورونه جوړ کړئ تر څو موږ غلط افواهاتو مخه ونیسو او دا مس انفارمیشن غلط معلومات چې خلک غلط معلومات نشي د هغې د مخنیوي لپاره رسنۍ چې د ډېر مسؤلیت لري د هغې برخه کې تاسو هغه وکړئ. بل لور ته د رسنیو استازو د یونیسف ادارې او د ورکشاپ له جوړونکو مسؤلینو مننه وکړه چې دا ډول لنډمهالي پروګرامونه جوړوي. هغوی وویل چې دوی همیش د عامه پوهاوي برخه کې هلې ځلې کړي او له دې وروسته به هم دې برخې ته کار کوي. د یادونه ده چې د یونیسف ادارې لخوا هره میاشت د واکسین تر تطبیق وړاندې د رسنیو استازو، ملا امامانو، مبلغینو او د ټولنې بیلابیلو ډلو ته د عامه پوهاوي په تړاو لنډمهالي پروګرامونه ورکول کیږي.